سلامونه وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د تلې یا میزان 19 او د اکتوبر 10 نیټه ده. پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته. په پیل کې هم د خبرونو سرټکي. ازبکستان د اسلامي امارت رسمي استازی منلی. ملګري ملتونه په افغانستان کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته دوام ورکوي. ننګرهار کې 1900 راستنه شوو کورنیو ته کورونه جوړیږي. او منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک مو د جرګې جوړېدو مخه نشي نیولی. پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړ، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته دي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. ازبکستان د اسلامي امارت رسمي استازی منلی دی. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼې اعلان وکړ چې عبدالغفار بهر د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت نوی مشر ټاکل شوی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي نن د اکتوبر 10 پر خپل ایکس پاڼې ویلي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف د اسلامي امارت سفیر ته د ښه راغلاست په ترڅ کې دغه ګام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بللی دی. بلخي زیاته کړې چې سفیر به ډیر ژر خپل باورلیک د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیوف ته وسپاري. که څه هم اسلامي امارت حکومت تر اوسه د نړۍ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼو هیوادونو یې رسمي استازي منلي دي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته دوام ورکوي. یا د څرګندونې د یونما مشرې روزا اوتنبیوا په کابل کې د امام ابو حنیفه له 3م نړیوال نندارتون څخه د لیدنې پر مهال کړي دي. اوتنبایو همداراز ویلي یونما غواړي ترڅو په افغانستان کې د کوچنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د بانکونو په جوړولو سره د کوچنیو متشبثاتو ملاتړ وکړي. هغې همداراز زیاته کړې د افغانستان په ټولو سیمو کې د خصوصي سکتور څخه ملاتړ کیږي او موږ هم غواړو چې د دې هیواد په هر ولایت کې د کوچنیو پورونو بانکونه خلاص کړو ترڅو په دې برخه کې د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ستونزې حل شي. د اوتنبایو په خبره د دې سره به کاروباریان وکولی شي چې د کوچني پور په توګه یو اندازه پیسې ترلاسه کړي چې ورسره به خپل کاروبار پر مخ یوسي. د یونما مشرې همداراز د افغانستان په صنعتي پارکونو کې د برېښنا کمښت ته هم اشاره وکړه او له بهرنیو پانګوالو یې وغوښتل ترڅو په دې برخه کې پانګونه وکړي. د اوتنبایو په خبره د دوحې په تیره درېیمه ناسته کې چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه، په دې هیواد کې د اقتصاد په برخه کې د یوې کاري ډلې د جوړېدو غوښتنه وشوه او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې، اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو همکاري مهمه یاده کړه. د هرات ولایت اړوند پولیسو هغه تورن کس نیولی چې څو ورځې مخکې یوه ماشومه له جنسي تیري وروسته وژلې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع رسنیو ته ویلي یاد نیول شوی کس لومړی د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خپلوانو یو نجلۍ وتښتوله او له جنسي تیري وروسته یې وژلې وه. نوموړی کس د هرات ولایت د امنیې قومندانۍ پولیسو لخوا د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو چې په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. اسلامي امارت د 2 میرمنو په ګډون 9 کسان د مختلفو جرمونو په تور په دروغ وهل. د کندهار سیمه ییزو چارواکو په خبره 15 تنه د عامو خلکو مخې ته د زنا، لواطت او غلا په جرم 19 دورې وهل شوي او له 2 تر 7 کلونو بند ته محکوم شوي. په تخار او سمنګان ولایتونو کې 2 نارینه او 2 ښځې هم د زنا په تور په دروغ وهل شوي. ملګرو ملتونو د اسلامي امارت د دې ډول سزاګانو پر وړاندې کلک غبرګون ښودلی او د بشري قوانینو خلاف بللی دی، خو اسلامي امارت د شریعت تطبیق له هر څه وړاندې بولي. د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر سره لیدلي. د یاد وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې راغلي د کډوالو راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی په خپل کاري دفتر کې د اروپایي ټولنې سفیر ویرونیکا سره کتلي دي. په یاده لیدنه کې په پاکستان او ایران کې د میشت افغان کډوالو په ستونزو او د داخلي بې ځایه شوو سره د مرستو په راجلبولو خبرې شوې دي. د مسؤلینو په خبره په دغه لیدنه کې حقانی د کډوالو په برخه کې د اروپایي ټولنې د مرستو مننه وکړه او غوښتنه وکړه چې د کډوالو برخه کې کیدونکې مرستې باید په مستقیم ډول کډوالو ته ورکړل شي او باید په اساسي کارونو، سرپناه کاري فرصتونو او اقتصادي برخو کې ولګول شي. ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر ویرونیکا د کډوالو ستونزو ته رسیدنه د ټولو ګډ مسؤلیت وباله.
او ویل چې موږ د کډوالو نورو بېوزله خلکو سره د لاسنیوي په موخه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو سره 125 میلیونه یورو مرسته کړي او د تیر کال تر پایه به 40 میلیونه یورو نور مرسته هم له دوی سره وکړو. د لیدنې په وروستۍ برخه کې دواړو لورو د یو ګډ میکانیزم جوړولو لپاره د ګډې تخنیکي کمیټې په جوړولو هوکړه وکړه. د کورنیو چارو وزارت امنیتي منصوبینو د هیواد په 7 ولایتونو کې د غلا، دوکې، قاچاق، قمار، کوډو او نورو جنایي جرمونو په تړاو 29 تنه نیولي دي. له ډلې 8 تنه د قاچاق، دوکې او غلا په تړاو په نیمروز، 4 کسه د وسلوالو غلاو په تړاو په فراه، 7 تنه د بیلابیلو جرمونو په تړاو سمنګان، 1 کوټګر له 5 غړو سره په غزني، 2 جوارګر په بلخ او 2 تنه د غلا په تړاو په بادغیس او هرات کې نیول شوي دي. د پنجشیر ولایتي ادارې مسؤلینو د خلکو ستونزې واورېدلې. د پنجشیر والي الحاج حافظ محمد اغا حکیم د علماو شورا او استخباراتو مسؤلینو سره د پریان، شتل او ابشار ولسوالیو ته سفر وکړ. د پنجشیر ولایت مسؤلینو په ولسوالیو کې د خلکو ستونزې واورېدې. د پنجشیر ولایت ولایتي ادارې مسؤلینو د علي قدر امیر المؤمنین د لارښوونې سره سم په ولسوالیو کې د پراخو غونډو فردي لیدنو په ترڅ کې د خلکو غوښتنې او ستونزې واورېدې. په دې لړ کې د پنجشیر والي الحاج حافظ محمد اغا حکیم د ولایت د علماو شورا، استخباراتو، نظامی کمیسیون دفتر ریاست او امنی قومندانۍ له مسؤلینو سره یوځای د پریان، شتل او ابشار ولسوالیو ته سفر وکړ. دیگه ای که ما از حوزه کورابه نه در سطح ولسوالی شتول و نه در سطح ولایت یک مامور و یک کارمند نداریم. در این قسمت هم توجه ولسوال صاحب و جناب والی صاحب خواهان هستیم که این خودش یک عدالت اجتماعی است و اگر همین تو عدالت تامین شود انشالله مردم اما از نظام است و نظام از مردم است. موضوع دوم که خدمت شما عرض میکنم گرچه مربوط به تمام ولایت پنجشیر میشه ولی من چون نماینده ولسوالی شتل هستم در رابطه با نمو زمینای توزیع ناشده ولایت بلخ است که به مردم شتل ما تقریبا بیش از 600 نفر پول تحویل کرده و تا هنوز اون زمینا به دسترسشان قرار نگرفته. مردم ولسوالی آبشار قسما دیده میشه که سالمایش گرفته، محاسن سفیدایش، تمام همون مردم خصوصا ولسوالی آبشار از امارت در قسمت تامین امنیتش راضی هستند. په یادو غونډو کې خلکو په آزاده فضا کې خپل ستونزې او پر ادارو نیوکې مطرح کړي. د پنجشیر والي په خپله وینا کې د تیرو تنظیمونو او ډلو ټپلو رول ته اشاره وکړه او ویل چې هیواد اوس د واحد بیرغ لاندې دی او هر ډول فساد له منځه تللی دی. یک دسیسه عظیمی که در مقابل افغانها و در مقابل این ملت به کار انداخته شده بود و تعدد تنظیمات جهادی بود. یک بنیادی را به خاطر نه آمدن یک نظام اسلامی اونها پیش از پیش طرح‌ریزی کرده بودند. 15 بیرق و 15 شعار و 15 تنظیم و 15 ادرس را برای ما اونها انتخاب کرده بودند به خاطری که ملت وحدت نکنه، به خاطری که این ملت متفرق و متشتت باشه. د علماو شورا او استخباراتو ادارې رئیسانو هم په دې غونډو کې خپلې ویناوې وکړې او د خلکو پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړل. په آزادو بحثونو کې د خلکو او مسؤلینو ترمنځ د ستونو حل لارې چارې وڅېړل شوې. دا ناستې د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شوې او سوی تفاهمونه یې هم کم کړل. باوری که اینها دارن، هدف که اینها دارن فقط رسیدن به چوکی و منصب شخصی و به دست آوردن. کوشش میکند که ادعاها و یک مرامنامه و یک اساسنامه بسیار زیبا و مقبول و یک اساسنامه که مطابق میل و طبیعت و دین و دیانت و فرهنگ مردم باشه ارائه بکنه. لیکن در مرور زمان عملا با ثابت میشه که این آدم کارکرد این نفر، حرکت این نفر و عمل این آدم مطابق او مرامنامه و اساسنامه‌ای که روز اول به ما سپرده بود هست یا برخلاف او روان. د یادونې وړ ده چې د پنجشیر د ولایت رهبرۍ څو ورځې وړاندې هم د دې ولایت د پریان ولسوالۍ ته سفر وکړ او د خلکو غوښتنې له نږدې واورېدې چې د خلکو له تاوده هرکلي سره مخ شوې.
ننګرهار کې 1900 راستنه شوو کورنیو ته کورونه جوړیږي. د ننګرهار کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن سره د NRC موسسې مسؤلینو په ناسته کې وویل چې پلان لري تر څو 2025 کال کې په دې ولایت کې 1900 راستنه شوو کورنیو ته نوي کورونه جوړ کړي. ګڼ شمېر ته کورونه ترمیم او ترڅنګ یې نغدي مرستې وکړي. ښاغلي عبدالرحمن د یادې موسسې له مسؤلینو مننه وکړه چې د دې پروژې پلي کولو ته یې لومړیتوب ورکړ. هغه د یادې موسسې مسؤلینو ته د ښې همکارۍ او همغږۍ ډاډ ورکړ. ترکیه په افغانستان کې د تاریخي ابداتو په رغونه کې همکاري زیاتوي. د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت د هنر او کلتور معین مولوي عتیق الله عزیزي د ترکیې ټیکا موسسې له مسؤل فاضل اکین اردوغان سره لیدنه کړې ده. په یاد لیدنه کې فاضل اکین اردوغان د ټیکا موسسې د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه ترکیه او افغانستان په خپلو کې ګډ فرهنګي مشترکات او اوږده ملګرتیا لري چې له مخې به یې په افغانستان کې د تاریخي ابداتو په رغونه، د ملي ارشیف، هنرستان، عوامه کتابتونونو د تجهیز په برخه کې خپله همکاري زیاته کړي. د دې ترڅنګ نوموړي ډاډ ورکړ چې د خپلو پرمختیایي او فرهنګي پروګرامونو له مخې ډېر ژر د مولانا جلال الدین بلخي د والد مدرسې او خانقاه له سروې وروسته د بیا رغونې لپاره مټې رابډ وهي. په ورته وخت د هنر او کلتور معین عتیق الله عزیزي د یادې موسسې فعالیتونه ګټور وبلل او زیاته یې کړه چې ترکیه همیشه له افغانستان سره په پرمختیایي او فرهنګي برخو کې مرسته او همکاري کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين وایي د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولی چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوې سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. د خیبر جرګه به د منظور احمد پښتين په مشرۍ کې ترسره شي چې د پښتنو د حقونو د دفاع او د ملي اتحاد لپاره یو مهمه غونډه بلل کیږي. منظور احمد په ویډیو پیغام کې څرګنده کړه چې په هر ډول وي د خیبر جرګه به کیږي او هغه وخت په نه کیږي چې زموږ جسدونه په سیمه کې پاتې شي. هغه له پښتنو وغوښتل چې د لارې تړل کېدو او نورو تکلیفونو سره سره خپل عنعنوي جرګه کې ګډون وکړي او ټینګار یې وکړ که جرګه ونه شي نو نسل پښتانه به ذلیله ژوند ولري. وپوهېدل چې دا هم کار نه کوي، حملې شروع کړلې په هغه ګراوند باندې، هغه میدان ستا د غریبۍ په لس روپۍ باندې راجوړې هغه خیمې چې پښتون په دې غریب ژوند کې سره راجوړې کړل، هغه ته ورونه درنه ورکړل، هغه یې درنه وسوځلې. موږ بیا نه شو پرشا پښتونه په 11 تاریخ که د ټولې دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وکړه، یو چانس کېدلی شي چې زموږ د ټولو لاسونه هلته پراته وي. تر دې پورته د دغې د کینسل کولو بل یو چانس نشته دی. خامخا جرګه مونږ کوو د دغې وطن په خاطر باندې. د جرګې لپاره نن لسګونه زره میلمانه، قومي مشران، د ګوندونو پلاوي او ځوانان وررسیږي. د پی ټي ایم د معلوماتو له مخې د میلمنو پالنې لپاره 3.5 زره حجرې او کورونه خالي کړل شوي دي. نن د جنوبي وزیرستان د پښتنو ځوانانو پیاده را روانه شوې قافله خیبر کوکیخیلو ته وررسیږي چې دوی لږ تر لږه 1.5 ساعته پیاده لاره وهلې ده. د خیبر جرګه د پښتنو د ملي وحدت او د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره یو مهمه مرحله ده او ګډونوال په دې امید دي چې د جرګې له لارې به د خپلو غوښتنو په اړه مثیر خبرې اترې وشي. پښتين دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون چهارشنبه د خیبر درې په ریګي للمه سیمه کې د جرګې په تابع کوونکو د پاکستاني پولیسو په ډزو کې 3 کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. ټاکل شوې دغه جرګه چې شاوخوا 3,000 کسان وربلل شوي 3 ورځې به دوام وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پښتون ژغورنې غورځنګ پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی غندلی دی. د اسرائیلو پوځ پر مرکزي او شمالي غزه خپلو وروستیو هوایي بریدونو کې لسګونه کسان وژلي دي. د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې له تېرې یکشنبې راهیسې 40 مړي له جربیلا سیمې او 14 نور د غزې له شمالي سیمو ورلېږدول شوي دي. لویدیځو اژانسونو تېره ورځ د فلسطیني چارواکو په حواله راپور ورکړ چې غزه کې د جګړې له پیله تر اوسه د وژل شوو کسانو شمېر له 42 زرو واوښت. بل لور ته د لبنان په جنوبي برخه باندې هم د اسرائیلو بریدونه روان دي او په دې وروستیو کې د ترکیې، بلغاریا، رومانیا او قزاقستان سلګونه وګړي له لبنانه تخلیه شوي دي.
او وروستی خبر مو د سپورت له ډګره د افغانستان والیبال ملي لوبډله په مرکزي اسیا سیالیو کې برخه اخلي. د افغانستان والیبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د هیواد والیبال ملي لوبډله به د مرکزي اسیا زون سیالیو کې ګډون وکړي. په یاد سیالیو کې د افغانستان په ګډون د تاجکستان، ترکمنستان، مالدیف، ازبکستان، نیپال او سریلانکا لوبډلې ګډون کوي چې د یو بل پر وړاندې به د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا د یوې میاشتې راهیسې د والیبال ملي لوبډله په کابل کې تمرینات ترسره کوي تر څو په راتلونکو مرکزي اسیایي سیالیو کې ښې لوبې ترسره کړي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو له مخې یادې سیالۍ به د روانې اکتوبر میاشتې په 18مه نیټه د ازبکستان په کوربتوب پیل او د همدې میاشتې تر 25مې نیټې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان والیبال ملي لوبډله اوس مهال په نړیواله درجه بندۍ کې 1/8 او په اسیا کې 15 مقام لري. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.